ګرانو ملګرو متل به مو اورېدلی وي، وایي چې خر نه لرې خر نه ارځې. دا متلونه چې دي پیړۍ پیړۍ پخوا ویل سوي خبرې دي چې ارزښت یې پیدا کړی دی او سینه په سینه له یوې پیړۍ نه بلې ته راغلی دي. دغه متل هم ډېر پخوا ویل سوی او دا هغه وخت و چې نه به ګاډی و نه موټر و نه بل شی و، او دا متل په هغه سیمه کې ویل سوی و چې خر پکې داسې وسیله وه چې خلکو ورباندې د ورځې کار کاوه یا یې خپله روزي ورباندې پیدا کوله. مثلا ځینې خلک همدې خرکار په نوم مشهور وي، په خرو باندې سامان یو بل ځای وړي. نو که چا به خر لاره همغه به ارزښت هم لاره، او که یې خر نه و ارزښت یې نه لاره. اوس هم دا متل چلیږي، ویل کېږي، او ټیک د نن به د خره ځای ګاډي نیولی وي، خو مطلب یې همدا ده چې که ټولنه کې ته ډېر ښه سړی هم یې، خو چې د خلکو هیله او تمه نه درته کېدله، یعنې شته دې نه لرل، پیسې دې نه لرلې، جایداد دې نه لره، کار څومره ښه هم سي څوک ارزښت نه درکوي. نو که غواړې چې خره م یاد کړه آسان راښکاره سو، نو که غواړئ چې ټولنه کې چم ګاونډ کې او خلکو کې ارزښت ولرئ، تاسو باید شته ولرئ. څومره چې شته ډېر لري هغومره خلک ارزښت درکوي. که شته لري هوښیار سړی هم ته یې، ښه سړی هم ته یې، او د خبرې سړی هم ته یې. او که شته نه لري دا یو شی هم ستا سره بیا نسته، البته د خلکو په نظر کې. خو شته ترلاسول یعنې باید سړی همت وکړي، زحمت وکړي، دغسې لارې ترلاسه کړه چې هم خدای درنه خوشحال وي هم رسول. او شته چې لري د مظلوم بیچاره او وږي انسان غم هم در سره په پام کې لره، او د خپلو شتو نه د بدو لپاره کار مه اخله.